د خبرونو سرټکی تر دې مهاله راستنېدونکو افغان کډوالو ته څه باندې 3000 نمرې ځمکه ویشل شوې. نیمروز کې سلګونه نظامي دوربینونه نیول شوي. بیلاروس له کابل سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د زیاتولو هوډ څرګند کړی. علي خامنه‌ای د امریکا ولسمشر مجرم بللی. او ټرمپ تر خپلې مشرۍ لاندې غزې لپاره د سولې بورډ غړي اعلان کړل. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون له ځانګړې ناستې وروسته د دایمي میشتېدنې کمیټې له لوري کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر چټک شوی دی. هغه زیاتوي چې تر دې مهاله د بېلابېلو ولایتونو د کډوالو په ښارګوټو کې په جبري توګه راستنو شوو هیوادوالو ته 3046 نمرې ځمکه ویشل شوې او نورو ته د ویش لړۍ روانه ده. نوموړی زیاتوي چې د دې سربیره راستنو شوو کډوالو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د نغدي ژمنیو مرستو بهیر هم چټک شوی دی. نیمروز کې سلګونه نظامي دوربینونه نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ویلي چې د نیمروز امنیه قومندانۍ د لویې لارې کنډک د یو پلټون کې او چټک اقدام په ترڅ کې 2 تنه له 280 دوربینونو سره ونیول. هغه ویلي چې یادو کسانو دغه دوربینونه په یو مسافر وړونکي 580 موټر کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتلي چې له کندهار څخه یې لومړی نیمروز او بیا له هغه ځایه ایران هیواد ته قاچاق کړي. د نوموړي په وینا چې نیول شوي کسان نیمروز کې د پولیسو له څېړنو وروسته په یاد ولایت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې مدیریت ځواکونو ته سپارل شوي دي. بیلاروس له کابل سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د زیاتولو هوډ څرګند کړی. تاشکند کې د بیلاروس سفیر الکساندر سیرګیویچ د ازبکستان لپاره د طالبانو حکومت د سفیر عبدالغفار بحر او د سفارت له مسؤلینو سره لیدنه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ د دوستانه اړیکو او د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې بیلاروسي لوري افغانستان ته غیر مقیم استازي معرفي کول، د ګډ صنعتي کاري ګروپ جوړول، ترمیز کې د وچو شیدو د تولید پروژه، د روغتیا په برخه کې همکاري، افغان سوداګرو ته د ویزو اسانتیاوي، کونسلي همکاري او د افغان ټرانس ټاپي او کاسا زر سیمه ییزو پروژو کې د ګډون وړاندیز کړی دی. 11 میلیارډه 930 میلیونه افغانۍ د یتیمانو، کونډو او معلولینو حسابونو ته حواله شوي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې په 1404 روان مالی کال کې تر دې دمه د هیواد په ټولو ولایتونو کې شاوخوا 11 میلیارډه 930 میلیونه افغانۍ د یتیمانو، کونډو او معلولینو حسابونو ته د میاشتنۍ نغدي مرستو په توګه حواله شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دغه مالي مرستې د شاوخوا 650,000 مستحقو کسانو لپاره برابرې شوي دي. یاد وزارت ټینګار کړی چې دا مرسته د اقتصادي ملاتړ او د اړو کسانو د ژوند د ښه کولو لپاره ورکول کیږي او هڅه کوي چې دغه پروسه شفافیت یقیني کړي. هرات کې ټیکسي او بارونکو موټرو ته د نړیوالو پلیټونو د ویش بهیر پیل شو. هرات کې د افغانستان او ایران ترمنځ د تلونکو بسونو، ټیکسیانو او بارونکو موټرو ته د بین المللي پلیټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د هرات ولایت مقام ویلي دغه لړۍ په لومړي ځل هرات کې پیل شوي او ټاکل شوي وروستیو پړاوونو کې به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د هرات سیمه ییزو مسؤلینو ویلي یاد ولایت کې به 600 ټیکسیانو، بسونو او نږدې 2000 بارونکو موټرو ته بین المللي پلیټونه وویشل شي. د دې اقدام موخه ترافیکو کې د غوره نظم رامنځته کول، د نقلیه وسایطو تګ راتګ کې اسانتیاوي او د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ترمنځ د ترانزیتي همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې ده. علي خامنه‌ای د امریکا ولسمشر مجرم بللی. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای په خپله تازه وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مجرم وباله. هغه وویل چې ټرمپ د ایران پر ضد د زیانونو، مرګ ژوبلو او د ایران د ملت پر ضد د تورونو مسؤل دی. د ایران رهبر وویل چې په دې وروستیو کې په ایران کې شوي اعتراضونه د امریکا دسیسه ده چې غواړي دغه هیواد له پښو وغورځوي. د هغه په وینا ډېر مظاهرچیان نیول شوي او د ایران امنیتي ځواکونه توانېدلي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. خامنه‌ای همدارنګه وویل چې ایران جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکړ چې که کورني او بهرني مجرمان خپلو کړنو ته دوام ورکړي بې ځوابه به پاتې نشي.
ټرمپ تر خپلې مشرۍ لاندې غزې لپاره د سولې بورډ غړي اعلان کړل. سپینې ماڼۍ د غزې د لنډمهالې ادارې د څار یا د سولې بورډ غړي اعلان کړل چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف، د ټرمپ زوم کوشنر، د بریتانیا پخوانی لومړي وزیر ټوني بلیر او د نړیوال بانک رئیس شامل دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه بورډ اساسي دنده به په غزه کې له جګړې وروسته د انتقالي ادارې څارنه، د بیارغونې پروژو همغږي، د اقتصادي ملاتړ جلب او د امنیتي او اداري جوړښتونو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو هڅو تنظیم وي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او نړیوالو شنونکو د ټرمپ پر دې طرحې نیوکې کړي دي. دوی وایي د یوې بهرنۍ ادارې له لوري د غزې څارنه د ښکېلاک بڼه لري او کیدای شي د فلسطینیانو د خپلواک تصمیم نیولو حق ته زیان ورسیږي. د سوریې ولسمشر کردانو ته تابعیت او کردي ژبه ملي ژبه اعلان کړه. د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد شرع د لومړي ځل لپاره د یوه فرمان په صادرولو سره اعلان کړی چې په دغه هیواد کې میشتو کردانو ته به له برابرو حقونو سره د سوریې تابعیت ورکول کیږي او کردي ژبه یې د سوریې ملي ژبه اعلان کړې ده. د سانا خبري اژانس د راپور له مخې احمد شرع ویلي چې کردان د سوریې یوه نه بیلیدونکې برخه ده او د دوی کلتور د سوریې د ملي هویت مهمه برخه جوړوي. نوموړي په صادر کړي فرمان کې دغه راز نوروز د عمومي رخصتۍ په توګه هم اعلان کړی دی. دا پریکړه د سوریې په سیاسي او ټولنیز ډګر کې یو مهم بدلون بلل کیږي. د نیل سیند اوبو پر سر د شخړې له امله ټرمپ د مصر او ایتوپیا ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي ته په یو لیک کې د نیل سیند د اوبو پر سر د شخړې د حل په موخه د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي ته لیکلي، زه چمتو یم چې د مصر او ایتوپیا ترمنځ د امریکا منځګړیتوب بیا پیل کړم ترڅو د نیل سیند د اوبو ویش شخړه دایمي حل شي. مصر چې د نیل سیند د لاندې برخې هیواد دی وایي چې په ایتوپیا کې د بند جوړېدو سره د اوبو نړیوال تړون تر پښو لاندې شوی او د وچکالۍ او سیلابونو لامل ګرځي. خو ایتوپیا بیا دغه ډول ادعاوې ردوي او یاد بند یې د خپل اقتصادي پرمختګ بنسټ بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي اعلان وکړ چې د اقتصادي او امنیتي تضمینونو په موخه یو پلاوی امریکا ته روان شوی. د پلاوي سفر هدف د اوکراین د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې کول او د جګړې وروسته د هیواد د بیارغونې لپاره مالي مرستې ترلاسه کول ښودل شوي دي. ولسمشر زیلینسکي ټینګار کړی چې دا سفر د اوکراین د راتلونکي ثبات او اقتصادي رغونې لپاره حیاتي اهمیت لري. په ورته وخت کې اوکرایني چارواکو ویلي چې هیواد د جګړې د اغیزو د کمولو او د عامه خدمتونو د بیارغونې لپاره ژر تر ژره مالي ملاتړ ته اړتیا لري او د امریکا له مرستو تضمینونو ترلاسه کول به اوکراین ته د اوږدمهاله امنیت او اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.